چین او روسیه امریکا د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د چین او روسیې استازو یو ځل بیا پر امریکا غږ کړی چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دې آزاده کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویلي د افغانستان د شتمنیو د آزادېدو لپاره له غوښتنو سره سره لا تر اوسه په دې برخه کې ګټور ګام نه دی پورته شوی. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي مرستیال ویلي د افغانستان دغه کنګل شوې شتمني باید د افغانانو د ژوند پر ښه والي او د دغه هیواد د اقتصاد پر بیا رغونه ولګول شي. ورته مهال د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل پاتې کېدو د دغه هیواد پر اقتصادي منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د امریکا مالیې وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ په سیس کې د ساتنې یو صندوق جوړ کړی او د افغانستان 3.5 میلیارده ډالر یې ورلېږدولي دي. دا او زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښې چارې.